مجاهد ملته جوړ په خیر هیله ده چې ټول به روغ جوړ او روغ جوړ به ولې نه مجاهد ملت نن زه تاسو سره د خپل یوټیوب چینل په اړه خبره کوم او بلکې د خپل ځان په اړه در سره کوم چې ما اوس پورې یوټیوب چینل باندې ویډیوګانې جوړولې خو هغه ما په اردو زبان کې جوړولې. اوس به دا هڅه کوم زه چې پښتو ژبه کې دغه ویډیوګانې جوړې کړم. بعض ملګري زما دغه ویډیوګانې دې وجې نه ګوري چې هغه په اردو ژبه کې دي، غواړي چې زه په اردو کې نه بلکې په پښتو کې خبرې وکړم. زما خبرې داسې څه خاص خودي هم نه، اوس هم چې زه په پښتو کې به خبرې کوم نو نه خو زه تاسو ته د وضو تناسل د غټولو څه طریقه به درته ښایم، نه به تاسو له د مردانه چې کومه کمزوري ده دا ختمولو څه طریقه به درته ښایم. ما سره داسې څه نسخه نشته دی چې ستاسو برج خلیفه پرې نیغ داسې ودرېږي او سم چې دی وطنونه یو نو وټ آی مین. خیر څه ریسیپي به درته نه ښایم، څه مطلب غټې غټې خبرې د ایجوکیشن حوالې سره د پوهې حوالې سره دا هم درته نه راوړم. تاسو به فکر کوئ چې یاره چې دغه شي نه راوړي نو بیا به موږ ستا په ویډیوګانو باندې څه کوو. خو زه تاسو ته دومره ووایم چې زه کومې خبرې کوم که نه دا زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې زما نه چې کومې خبرې به تاسو اورئ، زه دا هم نه وایم چې دا خبرې صرف تاسو زما نه اورئ، دا تاسو نورو ډېرو زموږ ملګرو نه اورېدی شئ. داسې خبرې دي چې هغه تاسو ته په سکول کې نه کېږي، هغه تاسو ته په مدرسه کې نه کېږي، هغه تاسو ته په کالج یونیورسټۍ کې نه کېږي. زما دا دعوه ده چې کومې خبرې به زه کوم را روانو ویډیوګانو کې نو دغه خبرې به تاسو په اول ځل اورئ. دا خبرې به تاسو ته عجیبه ځکه ښکاري چې دا خبرې به تاسو دې نه وړاندې اورېدلې نه وي. زه دا فکر کوم که موږ د نړۍ هغه ملکونو ته وګورو چې هغوی ترقي وکړله ډېره زیاته، هغوی معاشي ښه شو، هغوی اخلاقي ښه شو، هغوی تعلیمي ډګر باندې ډېر مخکې لاړل، نو که موږ وګورو هغوی په خپله ژبه کې یو بل پوه کړي دي. که تاسو د نړۍ کم یو ملک هم راغلی که نه هغوی یو بل په خپل لینګویج کې پوه کړي دي. لکه جرمنز داسې نه دي کړي چې هغوی په عربۍ کې یو داسې ښې خبرې زده کړي دي، هغوی بیا خپل جرمنز ته ښودلي دي چې دا ښې خبرې دي، دا ښه کارونه دي، راشئ دا کوو. زموږ په پښتنو کې یا زموږ په سیمه کې چې کم پوهه سړی راشي که نه او هغه نور پوهول وغواړي نو هغه چې دی که نه ډېر ګران اصطلاحات او ډېر مشکل الفاظ ځان سره راوړي چې ډېر کم خلک پرې پوه شي. زما دا هڅه ده چې زه عام خلک پوهه کړم او په ډېر عامو خبرو کې، په ډېر عامه لهجه کې، په ډېر اسانو لفظونو کې، په ساده لفظونو کې، په ساده پښتو کې زه به داسې څه د فلسفې د کتابونو نه خبرې نه راخلم چې په هغه په انګریزۍ کې وي، څوک به پرې پوهېږي نه. زه به سمپل خبرې کوم، ساده خبرې به کوم. په دې کې یو مثال در کوم د داسې خبرو چې تاسو به سوچ کوئ چې دا به څنګه خبرې وي. لکه تاسو ته زه دا وایم چې هر یو څه ته، هر یو کار ته، هر یو کس ته د تنقید په نظر هم ګورئ. صحیح ده؟ لکه صرف چې دی که نه اکثر موږ داسې کوو که نه یو نیم کس چې دی که نه هغه موږ نه مالي توګه ښه وي د هغه خبرې بس موږ صرف اورو، تنقیدي نظر پرې نه اچو. یا یو نیم کس چې دی موږ نه په عهده کې لوی وي، لکه موږ په یو ځای کې کار کوو او زموږ حیثیت چې دی د هغه په مخامخ لږ لاندې وي نو موږ د هغه ډېرې بابولالې چې دی هغه اورو، ډېرې کیسې چې هغه تشې کیسې وي. یقین وکړئ هغه تشې کیسې وي، تشې ډوزې وي، دروغ هم پکې ډېر زیات وي، خو موږ هغه خبرې اورو، په ځان یې تېروو او کله کله خاندو هم او کله کله ډېره مو خاندو فضول د هغه په مخامخ ځکه چې نه په عهده کې غټ وي. خو چې کله موږ همدغسې کسانو ته د تنقید په نظر کې وګورو که نه نو هسې تش غول وخیږي. نو زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو ډېرو کارونو ته، ډېرو خلکو ته د تنقید په نظر وګورئ او تاسو به ډېرو حقیقتونو نه خبر شئ او کیدای شي چې تاسو په ښه وخت کې لکه ډېر په وخت د یو داسې جنجال نه، د داسې مصیبت نه او داسې غولو نه او داسې لکه داسې کار چې هغې سره ستاسو وخت ضایع کیدای شي، هغې سره ستاسو ځواني ضایع کیدای شي، د هغې د لاسه ستاسو ژوند خرابېدی شي، ضایع کیدلی شي. داسې شیانو نه، داسې خبرو نه، داسې کیسو نه، داسې کسانو نه تاسو په وخت ځان خلاصولی شئ که تاسو صرف تنقیدي نظر ولرئ. مننه.